طالبانو نه منله خو امریکا هر څه ښکاره کړه. د ازادۍ چغې وهونکي چیرته دي؟ د القاعده مشر څنګه ووژل شو او چا ورته معلومات ورکړي؟ جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. یو شمېر باوري رسنیو بیړنی خبر ورکړ چې د برید کې د القاعده شبکې مشر یمن الظواهري وژل شوی دی. څو ساعته وروسته د امریکا ولسمشر جو بایډن سپینه ماڼۍ کې د رسنۍ مخې ته راڅرګند شو او د امریکا ډراون برید کې د الظواهري وژنه یې تایید کړه. CNN لیکلي یمن الظواهري څو میاشتې وړاندې د کابل شیرپور ته منتقل شوی و چیرته یې چې کورنۍ اوسیږي. ولسمشر بایډن یوه اونۍ وړاندې د استخباراتو معلوماتو له کروالي او مطالعې وروسته د برید اجازه ورکړه. د شنبې په ورځ هغه مهال چې الظواهري د کور بالکون ته راوتی و بې پیلوټه الوتکې پې برید وکړ. امریکایي استخباراتو د شیرپور د دغه کور ماډل هم جوړ کړی و چې د برید دقت او هدف له منځه وړل یقیني کړي. اساسي پوښتنه دا ده چې یمن الظواهري چا کابل ته منتقل کړ او په کابل کې چا له امریکایي ځواکونو سره د استخباراتي معلومات شریکول. ځینې سرچینې دا هم وایي چې د برید لپاره د پاکستان د پوځ له بې پیلوټه الوتکې کار اخیستل شوی دی. امریکایي چارواکي وایي الظواهري کابل کې د یو داسې کس په کور کې اوسېده چې د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر او د حقاني شبکې مشر سراج الدین حقاني ته نږدې کس بلل کیږي. د چارواکو همدا راز ادعا کړې چې له برید وروسته طالبانو پر دې پیښه د پردې اچولو لپاره د الظواهري مړی له ځان سره وړی او د هغه د کورنۍ غړي هم بل ځای ته لیږدولي دي.